الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. دا صورت طارق مکی صورت ده. پس حب سره شپږ اتیا نزول سره شپږ دیرشم نمبر صورت ده. نازل دی وایا وروسته چې کوم دی د صورت بلد نه ربط او مناسبت دي صورت مقبل صدا دی. مکی ذکر د ابتدا او د اعاده وشو چې الله پاک ابتداء مخلوق پیدا کوي بیا دوباره په دې صورت کې هم دغه مضمون ذکر دی. موضوع دې صورت تعلیم دغه مسلې د باس بعد الموت چې الله به د مخلوق چې کوم دی بیا راپورته کوي او د هغې لپاره شواهد ذکر کوي. والسماء والطارق، الله زما د قسم په اسمان باندې والطارق او په طارق باندې. طارق اصل کې د شپې میلمه ته وایي ښه چې سړی چې کوم دی کوم میلمه د شپې راشي هغې ته خلک طارق وایي. دلته مراد چې کوم دی وایه هغه ستوری دی چې هغه د شپې چې کوم دی راخېږي ښه. دا په دې خبره تاسو پوه شئ. دلته الله پاک قسم خوري په دې طارق باندې. دا طارق دا د ستوري نوم دی. اوس دا کوم ستوری دی؟ د علي صاحب نه روایت دی چې دې نه مراد زحل ستوری دی او دا چې کوم دی په اوم اسمان کې چې کوم دی وایه راخېږي. اوم اسمان کې ښه معنا مسکن د ده په اوم اسمان کې دی او لا یسکنها غیره من النجوم. دا یو ستوری دی چې په اوم اسمان کې پاتې کېږي او باقي رڼا یې دونه زیاته وي ښه. نو چې کله وایي دا ستوری نه دی وایي خپل ځای ته راشي خپل ځای د اسمان نه نو حبتا نو فکان معها ثم رجع الى مکانه من السماء الساميه بیرته به لاړ شي. پوه شو په خبره باندې وایه فانه اذا اخذت النجوم امکنتها. د دې معنا دا ده چې هر ستوری خپل خپل ځای ته لاړ شي. نو دا ستوری به څه چل کوي حبته چې کوم دی دا راکوزېږي خو چې هر ستوری خپل ځای ته ورسېږي دا بیرته به رالاړ شي. نو فکان معها ثم رجع الى مکانه بیا د هغې نه وروسته دا ستوری بیرته خپل ځای ته ځي. د شپې چې کله ستوري راخېږي که نه نو که ستاسو خیلي یو ځای کې ستوري ښکاره شي بل ځای کې بل ځای کې نو ګویا کې دا الله پاک د ده یو انتظام کوي. نو دا ستوری ورسره راکوزېږي د الله د قدرت په خپل قدرت کامله سره. نو دا هر ستوری چې خپل ځای ونیسي دا بیرته بیا خپل ځای ته ځي بیرته خپل ځای ته واپس لاړ شي. نو دې ته طارق ځکه وایي ښه. ځکه طارق ورته ځکه وایي حین ینزلو و طارقون حین یسر چې کله راکوزېږي هم طارق شو او چې بیرته خېږي هم طارق شو. نو طارق د شپې میلمه ته وایي. نو راغې او لاړه مناسبت باندې پوه شي. د دې ستوري چې کوم دی د دې زحل ستوري ته طارق ولې وایي او طارق وایي څه ته او دا مناسبت یې په څه کې دی. تاسو ته مه وایي دا په اوم اسمان کې دی خو چې کله دا راکوشي د شپې هر ستوری خپل ځای ته لاړ شي دی بیرته وخېږي. نو دې ته طارق وایي هینا ینزلو و طارقون هینا یسعدو چې خېږي هم طارق دی وایي نه ته. دویم قول دا دی د ده نوم دی ثریا ستوری د ابن زیاد په قول او دریم قول دا دی چې دا نوم دی دپاره د جنس ستوري هر ستوری چې د شپې راخېږي هغې ته طارق. او اصل کې طارق چې کوم دی د شپې میلمه ته هم وایي ښه. والسماء والطارق الله زما د قسم چې کوم دی په اسمان او په هغه ستوري باندې چې هغه محافظ دی د اسمان دپاره شیطانانو نه. وما ادراک ما الطارق دا طارق څه شی دی؟ النجم الثاقب هغه ستوری دی روښانه چمکدار. ان کل نفس ان په معنا د ما نافیه وایي نه دی هر نفس لما علیها الا علیها مگر په هغه باندې حافظ الله پاک حفاظت کوونکی ګرځولی. هر نفس ته الله پاک عقل ورکړی نو دا عقل د دې انسان دپاره چې کوم دی څه دی حافظ دی. ما په دې خبره تاسو پوه شئ. الله وایي ان کل نفس نه دی وایي هر نفس الا علیها مگر په هغې باندې حافظ حفاظت کوونکی دی. نو دې یا خو معنا دا ده چې خدای هر نفس له عقل ورکړی دی نو عقل چې کوم دی د انسان چې کوم دی د بعضې محلکاتو نه څه کوي بچ کوي. د دې عقل د وجې نه انسان چې کوم دی د اور نه ځان بچ کوي د اوبو نه ځان بچ کوي د هلاکت نه ځان بچ کوي. د
ادر پر رسول تبعی دی او یا مراد د حافظ نه مراد چې کوم نه کرام الکاتبین دي هر نفس الله پاک چې کوم نه ملکی ګرځولي دي او دغه ملائکه علیه الصلاۃ والسلام د دې څه کوي حفاظت کوي فالیل انسان او ما خلق ودی ګل انسان چې څه شي نه پیدا شوی دی من اي شيء نو خلق من ما انده پیدا شوی دا ابو نزوای دافقین هغه ابو دافقین زید دفقین چې هغه خاوند ټوب دی وای شي خبر باندې یخرج وای من بین صلب چراوزی ما بین ملا والترائب ودسنو الله انه على الذي دغ الله قادر دی وای په واپس کېدو باندې انه على الذي لقادر الله یوم تبل السرائر کی ظاهر شغه پټ رازونه چې پسینو کې دي وای په ماله نو در پر من قوت معنی ولا ناس من کون کې د خارجنا نه بخپل نفس کې دفاع کولی شي نه د خارج نه پر ناصر ستا والسماء ذات الرجل معنی قسم په اسمان چې دې خاون چې کم دی وایا د چا درجو هغه حرکت کې خپل موازی او مترک تاسو ګوري کنه د حرکت کې به تخپل ځای ته واپس ځي والارض معنی قسم په غزمه باندې ذات الصدع چې دا د خاون چې کې د انشقاق ګور زمکه وچی نه باز زرغونه تراوزی الله انه لقول فصل دا قران چې کوم دا وینا دا فصل به معنا د محکم لا شک فيه وما هو بالهزل نه دا قران چې کوم دی چونکه دا بکواس نه دی ښا ټوک نه دی الله انهم دوی کېدونه تدبیر جوړای وای کړه دا د مکر او تدبیر کله یو نسبت کوي کله بل واکید کید الله عز تدبیر کوم د خلاص اول او یادا چې زب جزاء ورکما د دوی د مکر او تدبیر فمهل کافرین مهلت ورک کافرین لرا امهلهم رویدا فمهل کافرین مهلت ورک کافرین لرا امهل مهلت ورک رویدا څه زمانہ چې کوم دی مهلت ورک اول سره الله عزو دي کافران له مهلت ورکوما دا امحال دا د الله په عادت کې داخل شي نه ښا سلګ وقت پس او بیا الله یحلکو